بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي يوم القيامة في الجنة. وفي رواية آخر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كل عمل ليس على سنتي فهو معصية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې یو څوک زما سنت ژوندی کړي، زما یو سنت عمل وکړي، زما طریقه چې ما کړې ده یا ما په امت کې پرېښې ده، هر عمل چې وي زما د سنتو څخه هغه عملي کړي او محبت ورسره وکړي. ومن أحبني كان معي يوم القيامة في الجنة. من أحيا سنتي فقد أحبني. هر هغه څوک چې ژوندی کړي سنت زما، په تحقیق سره زما محبت یې وکړي، او هر هغه څوک چې زما محبت وکړي دا به زما سره په قیامت باندې نبي علیه السلام بارک وایي په جنت کې وي، او درجه به د نبي علیه السلام بلنده وي، په جنت کې د درجه به کښته وي. او دا هم راځي په حدیث مبارکانو کې چې په وخت کې د فساد د امت او د فساد د زمانې په اختلاف د مذاهبو، لکه دا اوس چې څو مذهبونه دي، څو طریقې دي په امت کې رواج دي، په دا کې سړی یو سنت ژوندی کړي، یو سنت عملي کړي، د سلو شهیدانو ثواب الله پاک سړي ته ورکوي په دې نیت باندې چې زه د پیغمبر علیه السلام سنت عملي کړم او ژوندی یې کړم. او علیه السلام بارک دا هم وایي هر هغه امتي به داخل شي و جنت ته مګر هغه څوک چې ممانعت وکړي. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى؟ هر هغه امتي به داخل شي نبي عليه السلام بارک وایي جنت ته مګر هغه څوک چې ممانعت وکړي. صحابه کرام پوښتنه وکړه: یا رسول الله څوک دي چې ممانعت کوي د جنت څخه؟ جنت خو هر څوک ورځي. من أطاعني دخل الجنة. نبي عليه السلام بارک وویل هر هغه څوک چې زما اطاعت وکړي، زما په طریقه باندې رفتار وکړي، زما په طریقه باندې ولاړ شي، زما سنت مخبل کړي، زما په سنت باندې زندگی جوړه کړي، دا به داخل شي جنت. ومن عصاني فقد أبى. هر هغه څوک چې زما د سنتو څخه نافرماني وکړي، زما د طریقې څخه نافرماني وکړي، زما طریقه نه خپلوي، د نور خلکو د نورو طریقو محبت لري او زما طریقه یې غورځولې وي وشاته، دا داسې دي لکه زما څخه چې ممانعت وکړي. كل عمل ليس على سنتي فهو معصية. هر هغه عمل چې پر سنت طریقه زما نه وي دا معصیت دی. نبي علیه السلام بارک وایي نو سنت طریقه په هر شي کې، په خوراک کې وي، په څښاک کې وي، په تګ کې وي، په ننوتلو کې وي، د شناب ته ننوځې راسته پښه چپه پښه ننباسه، راوځې راسته پښه راوباسه، مسجد ته ننوځې راسته پښه دننه کړه، چې راوځې چپه پښه راوباسه، ډوډۍ خورې د خپل مخ دا وخوره، په راسته لاس یې وخوره، په دوه ګوتو یې وخوره، او داسې دوې حصې ځان موړ کړه، یوه حصه پرېږده، او اوبه وڅښه په 3 ساعو باندې، او عبادت کوي پر سنت طریقه باندې وي، ښه اودس وي، ښه په اطمینان باندې وي، په ښه سکون او آرام باندې وي، مسجد لره په ښه وقار او عزت باندې سړی داخلیږي، هلته چې ورسي ښه په ادب او احترام کښېني، داسې په کاروبار کې وي، په روزمره ژوند کې وي، په کور کې وي، داخلیږي کور ته سلام ووایي، اولادو ته داخلیږي سلام ووایي، په خندا داخل شي کور ته، ښه غږ وکړي، رحم او شفقت وکړي، اولاد باندې پر ښځه باندې پر کوچنیانو باندې رحم او شفقت کوي، پر مؤمنانو باندې پر سپین ږیرو باندې عزت او احترام کوي، او د علماو د بزرګانو او د نیکانو خلکو سره محبت کوي، د هغو سره تعلق او محبت وي. دا هغه سنت طریقه د نبي علیه السلام ده چې نبي علیه السلام خپلو صحابه کرامو ته هم ورښولې ده، سلفو صالحینو ته یې هم ورښولې ده، او نبي علیه السلام بارک په خوشحاله کیږي او الله پاک راضي کیږي. هر هغه څوک چې محبت د الله پاک سره لري، نبي علیه السلام بارک وایي زما د امتیانو سره محبت کوي، زما د په امت کې د نیکانو سره محبت کوي، دا داسې دي لکه زما سره چې محبت کوي، زما سره چې محبت وکړي داسې دي لکه د الله پاک سره چې محبت وکړي. او سهل تستري رحمه الله وایي علامه د محبت د الله پاک محبت د قرآن ده. سړی د قرآن سره محبت کوي، د قرآن کریم تلاوت کوي، د قرآن کریم عزت کوي، د قرآن کریم حفظ کوي، قرآن کریم ته عزت او احترام په زړه کې لري، په خوله یې لري او عمل پکې. علامه د محبت د الله
او د قرآن چې ده هغه دا ده چې محبت په د نبي علیه السلام باره کوي. علامه د محبت نشانه د محبت د نبي علیه السلام دا ده چې محبت په د سنتو لري. علامه د سنتو دا ده چې سړی محبت د سنت سره لري، محبت په د آخرت سره لري. آخرت سره سړی محبت لري، هغه سنت عمل کوي. علامه د محبت د آخرت دا ده چې بغض د دنیا سره کوي. بغض د دنیا ته په دنیا کې هر شی چې وي هغه ته په قدر ضرورت د استعمال کوي او د هغه څخه راخیستل کوي د ضرورت په بنا باندې. نور په دنیا کې چې هر څه وي، که لور وي، که زوی وي، که ښځه وي، که مال وي، که دولت وي، که موټر وي، که کور وي، دا ټوله دنیا ده. نو زړه سړی نه په مشغوله کوي، په مقابل کې د خدای پاک او د خدای د رسول بیا سړی نه راولي. ځکه چې که دا راسي په مقابل کې د الله او د الله د رسول واقع شي، د اولاد وي، ښځې وي، دنیا او دولت وي، عزت وي، جاه او دلالت وي، دا بیا دنیا بلل کېږي. ځکه چې هر هغه څه چې بیا دغه اولاد وي د الله دپاره وقف سي، دغه مال وي د الله دپاره وقف سي، دغه ژوند وي، دغه علم وي، دغه خپل ځواني او طاقت وي د الله دپاره، د الله د رسول دپاره مصرف سي، دا بیا دنیا نه ده، دا بیا آخرت دی. په دنیا کې سړی وي، په آخرت کې وي. نو دا ټوله شیان چې دي دا وسیلې د الله د رضا دپاره ګرځي او د الله پاک رضا به حاصلوي. نو نبی علیه السلام بارک چې په شپه د معراج ولاړې اسمانو ته، الله پاک ته وویل، الله تعالی جل جلاله ورته وویل، یا احمد صلی الله علیه وسلم ان احببت ان تكون اورع الناس فازهد في الدنيا وارغب في الاخره. نبی علیه السلام بارک ته الله پاک وویل، یا احمد صلی الله علیه وسلم که ته دا غواړې، ته دا خوښوې چې زه دې سم په انسانانو کې اورع د انسانانو، یعنې ښه د انسانانو، متقي او پرهیزګار د انسانانو، فزهد فی الدنیا، فزهد فی الدنیا یعنی په دنیا کې زهد کوه او آخرت ته متوجه سه. او نبی علیه السلام بارک څنګه زهد وکم په دنیا کې؟ الله تعالی جل جلاله ورته خذ من الدنیا بقدر الطعام والشراب واللباس. د دنیا څخه هغه څه چې په قدر د خوراک او د څښاک وي، د لباس وي. ولا تدخر لغد ودم على ذکر. د سبا ورځ دپاره مه ذخیره کوه دنیا، د سبا ورځ دپاره شی مه ساته. او ځکه توکل کوه پر الله باندې چې نن الله پاک موږ ته راکړه، سبا یې هم راکوي، بل سبا یې هم راکوي. او دوام پر ذکر کوه. الله پاک ته نبی علیه السلام بارک ویل، یا ربي څنګه دوام وکړم پر ذکر باندې؟ نبی علیه السلام ته الله پاک جل جلاله وویل، یا محمد صلی الله علیه وسلم فقال بالخلوة عن الناس واجعل نومك الصلاة وطعامك الجوع. خلوت کې د انسانانو اوسه او ذکر کوه. خوب دي لمونځ وګرځوه، یعنی د شپې لمونځ کوه، خوب پر ځای باندې لمونځ کوه. او لوږې دي ډوډۍ وګرځوه، یعنی ځان وږی ساته. اوس د نبي علیه السلام بارک ته الله پاک دا ویل، نو موږ ته به څنګه د الله پاک دا نه خوښ چې موږ به سړی په دنیا کې سړی دومره قدر ژوند وکړي چې هغه د قدر د ضرورت وي، او عبادت ډېر وکړو، او د شپې لمونځ وکړو، او د انسانانو څخه ځان برکناره کړو، د رقم رقم مجلسو څخه، د رقم رقم محبتو څخه د انسان و هلاکت ته رسوي. او د الله محبت، د الله د رسول محبت به زموږ تر هر څه راتېر وي، تر هر څه به مقدم وي. بیا الله پاک ته موږ نیکانو او خاص امتیان بلل کېدلی سو. او نبی علیه السلام بارک چې کوم سنت دی، په کوم طریقه باندې د موږ ته زندګي راښولې ده، په هغه کې به سړی د روزمره ژوند زندګي جوړوي. او پر ده باندې به درود شریف وایي، خاص په کار بیا د جمعې په شپه، د جمعې په ورځ باندې. دا د نبي علیه السلام بارک د محبت یو نښانه، یو علامه ده چې په دنیا کې امت یې درود ډېر باندې وایي. ځکه نبی علیه السلام بارک په خپله اوري، یا ملایکه یې ورسوي، د نوم د پلار نوم یادوي، پلانکې د پلانکې زوی پر تا باندې دومره دواره درود شریف وایي. او یو واره درود شریف ویل پر نبی علیه السلام بارک باندې الله پاک 10 واره په موږ باندې رحمت کوي. 10 واره موږ په ده باندې درود ووایو، الله پاک 100 واره په موږ باندې رحمت کوي. الله پاک دومره راضي کېږي. او درود شریف شریف قبول دی. هر عمل چې موږ وکړو په هغه کې غیر قبول او قبول راځي، مګر په درود شریف کې د پیغمبر علیه السلام په خاطر باندې درود نه ردیږي، نه بیا واپسیږي، بلکې قبلیږي، الله پاک یې قبلوي. نو درود شریف ډېر وایو په دې میاشت مبارکه کې، د جمعې په ورځ، د جمعې په شپه. او د روژې میاشت مبارکه ده، او مغفرت به غواړو، دعاوې به کوو. او هر هغه دعا چې په سر کې درود راشي، په آخر کې درود راشي، هغه دعا الله پاک نه ردوي. په دعا کې به موږ درود شریف وایو، په عمل کې به درود شریف وایو. د درود شریف ګټې او فایدې بې انتها ډېرې دي چې بیان چې هر څومره کوې لږ دی باندې.
مگر الله پاک دې قبول درود را نصیب کړي. الله پاک دې کمال محبت نبی علیه السلام را نصیب کړي. الله دې د سنت محبت را نصیب کړي. اللهم دې اتباع د پیغمبر علیه السلام په ظاهر او په باطن کې نصیب کړي، چې ظاهر اخلاق هم زموږ د پر طریقه باندې وي، باطني اخلاق هم د پر طریقه باندې وي، علم او عمل هم د پر طریقه باندې وي. روژه او لمونځ، دا روژه که لمونځ دی، که روژه ده، که زکات دی، که حج دی، که عمره ده، که نیکي ده، که تهجد دی، که اشراق دی، ټوله د الله پاک په دربار کې هغه وخت قبلیږي چې د پیغمبر علیه السلام بارک په طریقه باندې وي او د ده په اتباع باندې وي. الله پاک ته دومره محبوب دی چې هر عمل موږ کوو د ده په طریقه باندې، د ده په چوکاټ کې چې وي، الله پاک یې زموږ څخه قبلوي. الله دې قبول عملونه را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.